سلامونه او نیکی هیلې د بوډا او د لېوانو پلونه ناول درنو اوریدونکو د دې ناول 12مې برخه ته مهر کلی کوم. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. نو ناول به له دې ځینه پیل کړو. انور پر خپل ځای پروت و خو وروسته راوښویېده. زما پر ټټر یې سر کېښود. ما یې په خپل پیچلو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. تر ډېره دواړه غلي وو خو بیا د انور خوابدې غږ چوپتیا ماته کړه. ابا ها غږ یې ژړغونی و. ابا که مې مور ژوندی وای نه به یې نه و راته ویلي. زړه مې درد وکړ. د انور سر مې په ټټر پورې ټینګ ونیو. ورو مې وویل څه چې ستا خوښه وي هماغسې به وشي. بوډا وټوخل او خبرې یې پرې شوې. ما وویل کاکا نن بیا ډېر ټوخېږي. ده وخندل. څنګه یې کوې؟ زوړ انسان د زوړ موټر غوندې دی. تل به یې پرزې خرابې وي. په خبرو کې یې ورولوېدم. که سهار ته هوا ښه وه د ولسوالۍ بازار ته ځم. د کور له سودا سره به تا ته د ټوخي دوا هم راوړم. ده وپوښتل منډونه شته؟ ځواب مې ورکړ کلیو ته نه خو بازار ته پلونه تللي وو. پر تللو پلونو تګ کولی شم. دی غلی شو. ما وویل ښه نو د انور خبره دې ومنله؟ شونډې یې وخوځېدې. هو زویه چاره څه وه؟ میاشت وروسته مې انور ته کوژده وکړه. د کوژدې مراسم ساده وو ځکه په هماغو ورځو کې د انور د خسرګنۍ څوک مړه وو. خو واده ته بیا حیران شوم. که څه هم چې ولور په منځ کې نه وو خو د واده مصرفونو داسې وڅنډلم چې د ولور د بلا ور وګرځي. د سویتا سینګار، ګلپوش موټر، د واده د کمیس کرایه، فلم اخیستل، ساز، د هوټل مصارف، زیورات او داسې نور دې ټولو له اخ او ټوخه وایستم. واده ته ډېر خلک راغلي وو خو ما یو هم نه پکې پیژانده. ما تر واده د مخه انور ته ویلي وو چې که خپلوان نه لرو یو څو کلیوال به راوغواړو. هم به یې ګیله نه وي کړې او هم به درانه ورباندې ښکاره شو. خو د ده زړه نه وو. ویل چې دوی له ښاري ژوند سره بلد نه دي. له یوې خوا به له ببرو ګیرو، خړو لونګیو او اوږدو لمنو سره دلته څنګه ښکاري، او له بلې خوا که د دې خلکو په تیره بیا د ښځمنو جامې وویني په ټول ولس کې به لمن پر سر راواړوي. انور آن په ما هم ګیره لنډه کړه. توره د ریشې راواغوسته او په لومړي ځل یې نیکټایي راوتړله. د 1982 مریض کال د سور پر 18 واده وکړ. بوډا غلی شو او زه وپوهېدم چې له ده سره په عکس کې ولاړه نجلۍ د دین ګور ده. وروسته یې په ټیټ غږ وویل انور تر واده د مخه لا په درېیمو مکرویانو کې یو کور کرایه کړی و. کور په 2م پوړ کې و. 3 کوټې، یو تشناب او پخلنځی لرل. د هر هغه څه چمتو کړي وو چې یو ښاري کور اړتیا ورته لري. په کوټو کې ایرانۍ غالۍ ویړې وې. پخلنځي ته یې رنګارنګ لوښي اخیستي وو او په هره کوټه کې یوه المارۍ دیواله ته درولې وه. له انور سره مې یوه اونۍ تیره کړه. که څه هم چې دی اوس د ښځې خاوند و خو بیا هم د پخوا غوندې تر ویدېدو د مخه زما پر ټټر یې سر لګاوه. په 8 ماخوستن مې ورته وویل زویه اوس د کور بسیا شو، سهار ته له خیره درنه ځم. یو دم یې زما له ټټره سر پورته کړ. نیغ کېناسته او ورو یې وویل ولې؟ ومې خندل. ګوره زه به قره باغ ته لاړ شم. په میاشت نیمه میاشت کې به د یو ځل لیدو ته راځم. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې او په ګیلمن غږ یې وویل ابا دا خبره دې څنګه په خوله راغله؟ په خندا مې وویل ای لیوانه څه فکر کوې؟ آیا له تا نه لرېتوب ماته اسانه دی؟ خو په خبره کې راولوېده. ابا ته پوهېږي چې ما ولې د 3 کوټو کور ونیو یوازې ستا لپاره، که نه پر موږ 2 کوټې هم ډېرې وي. ورو مې وویل خو زه 2 ځلې د خبرو واره نه ونیو. ته څه مجبوریت لرې چې له ما نه بیل شي؟ آیا دا زه زغملی شم؟ زړه به مې ټک در پسې وچ وي. او بل تر اوسه خو مجبوره وو خو اوس کور لرو. زه دې زوی یم. ستا هوسایي زما هیله ده. غواړم چې د پاچاهانو غوندې ژوند وکړي. وروسته یو دم غلی شو داسې لکه فکر چې وهي. بیا یې ورو وویل سمه ده خو یوه خبره به راسره منې؟ حیران شوم. کومه خبره؟ که ځینو سویتا به هم در سره بیایې. په خندا مې وویل ټوکې کوې؟
غږ یې ژړغونی شو. رښتیا وایم یا به ته دلته پاتې کیږي او یا به سویتا هم در سره ځي. په تندي مې ښکل کړ او په خندا مې وویل ښه ده زویه زه به پاتې شم. په مخ کې یې وینه وغوړېده. ما زیاته کړه خو یو ځل باید لاړ شم. لنډ وخت وروسته به بیرته راځم. په خبره کې راولویده. د څه لپاره؟ ومې ویل د کور یو غم به وخورم. لوښي کودي به کوم ګاونډي ته امانت کېږدم او کور به هم یو چا ته وسپارم چې پام ور باندې وکړي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او وی ویل د مکرویانو ژوند هم د قوطي غوندې ژوند و، تنګ او زړه نیونکی. ما په لومړي ځل په یو داسې کور کې واړول چې انګړ یې نه درلوده. کوټې تیاره او ساه نیولې وې. د پخلنځي تشناب او کوټو ورونه یې دهلیز ته خلاصېدل چې 2 ګزه اوږد او 1 ګز سورور جوړ شوی و. زه به د ورځې لخوا په کور کې یوازې وم ځکه انور او میرمن به خپل وظیفو ته تلل. انور په یوه بهرنۍ موسسه کې غټ سړی و او سویتا هم د پخوا غوندې په یو دولتي روغتون کې کار کاوه. ما به خپل ډیر وخت د کتابونو په لوستلو تیراوه. انور به بېلابېل کتابونه لرل چې یوه کوچنۍ المارۍ ورنه ډکه وه. کتاب زما د یوازیتوب ملګری و. خو کله چې به برق راغی نو ټلویزیون به مې هم لګاوه. وروسته بیا د ځان په څیر له یو سپین ګیري سره بلد شوم. دوی هم په بلا کې اوسېدل او زما غوندې بیکاره و. موږ به په ورځ کې 2 ساعته خبرې کولې. نور مې نو د کلي له ژوند سره ورو ورو فاصله نیولې وه. د انګور په غوښتنه مې جامې بدلې شوې. خولۍ یې را باندې لرې کړه او آن په کور کې مې لا یو آرت پتلون اغوستی و. پر انور د پخوا غوندې ګران وم. مینه به یې را سره کوله. هر ماخوستن به یوه ګړۍ زما پر ټټر سر لګاوه او بیا به خپلې کوټې ته تللو. زما لویه بختیا د کتاب لوستل، د ټلویزیون کتل او د ځان په څیر د بلاک څو سپین ګیرو سره ناسته ولاړه وه. خو له دې سره به مې د کور سودا هم راوړله. سویتا به هر سهار 2 روپۍ له یو کاغذ سره راته نیولې وي. په کاغذ کې به د هغو خوراکي شیانو نومونه لیکلي وو چې د ماخوستن پخلي ته به په کار وو. ما به هم هر ماسپښین د کور په عمومي اورو کې کونجۍ یعنې کیلۍ تاو کړه. مارکیټ ته به لاړم او د لیست له مخې به مې له کوره را سره وړې کڅوړه ډکه کړه. په خپل ژوند خوښ وم. انور مې لیده. له هغه سره مې خندل. خبرې مو کولې او کله کله به د مازدیګر لخوا په ګډه د میوې اخیستو ته وتلو. خو سویتا بیا دومره نه را سره غږېده. دا چې به له کاره راغله یا به په پخلنځي کې وه او یا به هم د کور په نورو کارونو کې ځان بوخت ساته. خو یو کار یې نه هېرېده. دا به هر ماخوستن زما کوټې ته راتله او د راوړې سودا حساب یې رانه غوښت ځکه د کور حساب کتاب له دې سره و. آن په لومړۍ میاشت چې د انور تنخوا زما له ګوتو وایسته او په خندا یې وویل چې د پیسو د ساتلو لپاره تر هر ځای بانک ښه دی. ما ته دا خبره ځکه سمه ښکاره شوه چې انور هم څه ونه ویل. خو یو ماخوستن د سویتا خبره ښه را باندې ونه لګېده. په حساب کې 40 افغانۍ کمې وي او کله چې مې ورته وویل دا پیسې مې وړوند سوالګر ته ورکړي، تندی یې تریو شو او په خشکه یې را یاده کړه چې سوالګر د خدای ماړه کړي. بیا داسې بې ځایه زړه سوی ونه کړي. دا د دې لومړی کړاو و یعنې غوسه وه. خو وروسته یې بیا خشکه ډیره شوه. سویتا به په مازې خبره غوسه کوله. یو ورځ به په دې وربز زړېدلی و چې سودا دې ګرانه راوړې ده. بله ورځ به یې تندی ځکه کوت و چې د کور خځلې یعنې کثافات پر وخت د باندې نه باسي. یا به یې د بلاک له سپین ګیرو سره زما کلیوالي خبرې د ځان سپکاوی ګاڼه او یا به یې په کومه بله بانه په غوږ وهلم. د هغې ډونګېدا ورځ په ورځ ډېرېده خو ما دومره سر نه پسې ګرځاوه. دا مې وړې خبرې ګڼلې. نه مې انور ته ویل او نه هم په دې خوښ وم چې خپل زوی خواشینی کړم ځکه پر هغه سویتا ګرانه وه. له هغې سره یې مینه درلوده او ما نه غوښتل چې زما په خاطر د دوی ترمنځ کوم خفګان پیدا شي. آن یو څه وخت وروسته مې خپلې جامې هم په خپله مینځلې ځکه سویتا را یاده کړې چې جامې پاکې نه ساتي او زما له وسه نه کیږي چې د دفتر له ستړیا سره سره ستا خیرې هم پاک کړم. د جامو مینځل راته ښه و. دومره سختي یې نه غوښته. وخت را باندې تیریده او وخت به یې ساتلم. ما هڅه کوله چې له سویتا سره کومه خبره وانړوم.
ځکه هغه نجلۍ وه د ژوند تجربه یې نه درلوده، نازکه روږدې شوې یعنی عادت شوې وه او په وجود کې د ځوانۍ غرور پروت و. خو یوه ورځ مې اخر حوصله ختمه شوه. بوډا وټوخل او خبرې یې پرې شوې. په بیړه مې وویل ولې؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. سویتا په هغو ورځو کې رخصتي اخیستې وه، کار ته نه تلله. یو سهار یې د برق کتابچه راته ونیوله چې پیسې تحویل کړم. موږ ته به په 2 میاشتو کې یو ځل د برق بیل راته. په هماغه ورځ یوې بانکي څانګې ته لاړم. هلته ګڼه ګوڼه وه. د برق کتابچه مې پر نوبت کېښوده او د ورځې پر 11 بجو وار راورسېده. خو کله چې بیرته کور ته راغلم په دهلیز کې مې د سګرټ لوګي په سپنګمو ننوته. وروسته مې یو نارینه غږ واورېده او په بیړه مې د کوټې دروازه خلاصه کړه. د سګرټ په لوګي کې مې پر سویتا او یو ښایسته ځوان سترګې ولګېدې. دوی څنګ پر څنګ دومره نږدې سره ناست وو چې ورنونه یې له یو بل سره لګېدلي وو. دواړو پر غولي یو اوار لوی کاغذ ته چې د انسان ککرۍ او هډوکي پکې رسم شوي وو وچې سترګې نیولې وې. زما په ورتلو یې سرونه هس کړل. ځوان اوږدې څڼې درلودې او له رنګه سپین وو. سویتا وویل دای نسیم نومیږي، موږ سره همکاران یو. وروسته یې ځوان ته مخ ور واړوه، موسکه شوه او ډکې شونډې یې وخوځېدې. د انور پلار دی. بیا یې په بې پروایي راته وکتل او ورو یې وویل کیدای شي یو څو دقیقې موږ یوازې پرېږدي، کار لرو. د هغې لوڅې غاړې او پر سینو پرتو ګڼو ژیړو ویښتو ته مې وکتل. زړه مې جوش وکړ او په خشکه مې وویل نه. دواړو رډ رډ راته وکتل. ما زیاته کړه څنګه دې له پردي سړي سره یوازې پرېږدم. له دې سره د ځوان شونډې وځړېدې. ورو ولاړ شو خو سویتا تر مټ ونیوه. په خشکه یې سترګې راواړولې او چیغه یې وکړه ووځه بې ادبه. ځوان مسک شو. خیر دی اوس به لاړ شم، بل وخت به بیا سره وګورو. ما لاره ورکړه او ځوان له کوټې ووت. د هغه په تلو سره پر سویتا اور ولګېده او چیغه یې کړه ته یو احمقه او له تمدن لرې کلیوال یې. هغې ته مې وکتل. داسې راته وایسېده لکه د بدن ټوله وینه چې یې غومبرو ته راغلې وي. سترګو یې تر پخوا ډېره ځلا پاشله، یو ویرونکې ځلا، کټ مټ لکه په توره شپه کې د پیشو سترګې. سویتا ښکنځلې کولې، ژړل یې او زه یو بې فرهنګه او له تمدنه لرې انسان ګڼلم. خو ما څه ونه ویل، یوازې دومره پوهېدم چې بدن مې ریږدي او وروسته خپلې کوټې ته ورننوتم. ټوله ورځ مې خواشیني تېره کړه. د خولې خوند مې بد و او د ناکرارۍ احساس په مخه کړی وم. کله چې انور مازدیګر قضا کور ته راغی د نورو ورځو غوندې یې لومړی زما د کوټې دروازه خلاصه کړه. په ورو کې ودرېده، غټې تورې سترګې یې وځلېدې او په خندا یې وویل پلاره عجب پاسته ناک مې درته راوړي، ستا پر غاښ برابر دي. د رښتیا ویل په خلاص کې نیولې پلاستیکي کڅوړه له ناکو ډکه وه. بیا رامخته شو، زما تر څنګ کېناست او خپلې ښځې ته یې ورنارې کړې سویتا و سویتا. د سویتا غږ مې د لوښو له کړپا سره یو ځای واورېده. څه وایې؟ انور د پخوا غوندې په لوړ غږ وویل یو دوه د میوه خورۍ کارتونه یعنې چړې در سره راوړه. بیا یې ما ته وکتل. پلاره څېره دې نیولې غوندې ده، جوړ خو یې؟ ورو مې ویل هو زویه جوړ یمه. دا وخت سویتا کوټې ته راغله. په ګیلاس کې 2 نیغې درېدلې کارتونه یعنې کاچوغې یې لاندې پر ځمکه کېښودې او کله چې ولاړېده انور په خندا وویل کېنه خوندور ناک دی. سویتا ژړغونې شوه. زړه ته مې نه کېږي. له دې سره په بیړه له کوټې ووته او په دهلیز کې یې کوکه کړه انور په وارخطایۍ راته وکتل او په منډه له کوټې ووت. زړه مې ولړزېده، فکرونو په مخ کړم او کله چې انور بیرته کوټې ته راننوت ما یې په لومړي ځل په سترګو کې خشکه ولیده. لاسونه یې مروړل او شونډې یې زړېدې. دا یې لاندې پر ځمکه راته کېناست. یوه شیبه غلی و، بیا یې سر پورته کړ او په یو داسې غږ چې غوسه پکې ګډه وه ویې ویل درنو اوریدونکو، 12مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې برخې د الله په امان.